دا د ترینکوټ ښار څخه ګوښه په یوه دښته کې د هغې ودانۍ د بنسټ ډبره کښېښودل سول چې د درمعلمینو لپاره جوړیږي. د بنسټ ډبرې ایښودلو د مراسمو پر مهال د دغه ولایت د ښار جوړونې ریاست مسؤلین وایي دغه ودانۍ چې په 10 جریبه ځمکه کې جوړیږي 8 تدریسي ټولګي او 5 اداري وطاقونه دي چې د 26 میلیونو افغانیو په اندازه د دولت په مالي لګښت جوړیږي. د دغه ولایت د ښار جوړونې ریاست سرپرست عبدالله نوري وایي د یادې پروژې ترڅنګ د اوبو او نور اړوند سیستم یې هم په دغه پروژه کې په پام کې نیولی دی. 8 صنفه په نامه باندې خو 14 صنفه لري چې 8 دانې تدریسي دغه صنفونه لري. دا د افغانستان د ملي بودیجې څخه پیسې ورکول کیږي. 16 میلیونه افغانۍ بودیجه ده او د 10 جریبه کې جوړیږي چې 10 جریبه احاطه هم لري، د محافظینو دیوال هم لري، د اوبو سیستم هم برمه لري او د ذخیرې دپاره هم د سیستم په نظر کې ورته نیول. په ورته مهال د دغه ولایت ولایتي چارواکي وایي د یادې ودانۍ په جوړېدو سره به د درمعلمینو د ودانۍ د کمې ستونزه حل سي. د روزګان والي محمد شفیق اسدالله سید د خپلو خبرو پر مهال قراردادي شرکت ته ګواښ وکړي چې که په سمه توګه او پر وخت د یادې ودانۍ رغنیزې چارې بشپړې نه کړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. هغه وویل د یادې رغنیزې پروژې څخه به وخت پر وخت څارنه وکړي. الحمدلله نن مو د دارالمعلمین ډبره کښېښول او دا افتتاح مو وکړله. تقریبا په 10 جریبه مځکه کې به دا دارالمعلمین جوړیږي او دې ته به اداري تعمیرات په دې کې جوړیږي د ضرورت د سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې له پلي کولو څخه د خوښۍ ترڅنګ زیاتوي چې روزګان جګړو ځپلی او دولت په دغه ولایت کې د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه زیاته کړې څو له یوې خوا څخه د دغه ولایت بېروزګاره اوسیدونکي پر کار سي او له بل لوري د بیا رغونې کارونه ترسره سي. زیری بولو دا و ټولو روزګانیانو ته دا یو زیری دی چې الله رب العزت و دوی ته داسې یو پروژه په نصیب ورکړله چې هغه دوی د کندې د طبایي خلاصوي او پوهه په دې مرکز کې و دوی ته حاصلیږي. نو دا به د فعلا دپاره د داخل خدمت کم معلمین چې موږ په روزګان ولایت کې لرو د هغو د تعلیم دپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روزګان اوسیدونکو له دولت څخه د کاري فرصتونو د پیدا کولو غوښتنه کول. په دغه ولایت کې تازه د یوې ودانۍ د رغولو چارې پر داسې مهال پیل کیږي چې له تېرو 4 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. احسان الله ولسمل، میلمه راډیو، روزګان.